یو ملګری سوال کړل چې زه د ډیپریشن په بیماری کې مبتلا یم، یعنی د ټینشن چې کوم بیماری هغه بیماری کې مبتلا یم. دی حواله سره زماله رهنمایي وکړه. ور یاد وساتئ په ذهن کې دا خبره کېده ډیر شي کسان داسې چې هغه د دې بیماری شکار شي نو هغه بیا یو ځای بل ځای ته ځي چې چا تعویذونه کړل، چا جادو کړل، چا هغه کړل، چا دا کړل. نو یاد وساتئ څنګه چې شوګر یو قسم نه بیماری ده، څنګه چې بلډ پریشر بیماری ده، تب په انسان باندې راځي مختلف امراض دغه شانتي ډیپریشن دا یو قسم نه بیماری ده. ډیر شي خلک دا چې هغه دا بیماری نه غړي دا غي د وجنه چې کوم دي هغه بیا مشکلات چې کوم دي هغه مخ ته راځي. یاد وساتئ چې دا یو بیماری ده، دا په ځین کې دا خبره کېده. وس راځو دې مسلې تر ته چې دا ولې راځي. ګورم دا پاغي وخت کې راځي چې انسان په اختیار کې یو شی نه او د هغه نه باوجود هغه حصول کې دا شي. مثال طور پر یو جنې د اکثر داسي چې بعض کسان داسي چې هغه د یو جنې سره واده کول غواړي، دا غي سره واده ونه شي د بل چا سره دا غي جنې واده وشي، دا غي نه بعد کس چې کوم د ډیپریشن تلاړ شي هغه خبره په ذهن باندې کېدی. ور یاد وساتئ چې چریم خپل په ذهن باندې یو خبره مسوره وي چې چری تاسو یو خبره په ذهن باندې چې کوم دې هغه حاوی کړه بیا یاد وساتئ دا غي نه بیا چې کوم دې آهسته آهسته چې کوم دې دا ډیپریشن بیماری جوړي. نو چې کوم یو خبره چې کوم یو کار تاسو په لاس کې نه نو هغه چې کوم دې بزان باندې مسلط خپل په دماغ باندې مسلط کو که چری تاسو بزان باندې مسلط کو. ګوره ډیر شي خبرې داسې چې زمونږ په اختیار کې نه او به حیثیت مسلمان موږ پاغي باندې صبر کو. دا صبر چې کوم دې په دې باندې الله رب العزت خوشاليږي او ظاهره خبره ده چې زمونږ په پلاس کې اختیار نه او غدا الله رب العزت په اختیار کې او د الله رب العزت پر رضا باندې موږ راضي شو نو بیا الله رب العزت موږ ته اسانیاں پیدا کړي. او کچره موږ خپل په ذهن باندې سوال چې دا داسې ولې وشو دا داسې کې د پکارو نو بیا ګوره دا د الله رب العزت چې مرزي ده د الله رب العزت فیصله خلاف خپل دماغ استعمالولي چې د الله رب العزت د فیصله خلاف موږ سوچ کو نو بیا یاد وساتئ پاغي باندې موږ چې صبر نه کو نو بیا یاد وساتئ بیا دا شانتي بیماریاں نه جوړي. نو لومبه خبره خدا ده چې دا یو بیماری ده. د دې بیماری کوشش دا وکړئ چې لکه بیماری زیاتې نو څنګه چې تاسو د نورو امراض لپاره ځي نوري بیماریاں نساسو لکه تاسو شوګری بلډ پریشر یا د سینور بیماری تاسو څنګه ډاکټر نه علاج کوي دغه شانتي دام بیماری دی علاج کی ډاکټر ته ځان خیر نفسیاتي ډاکټر ډېر شي خلک دین لري یار دا ورته چې بیماری نو داغي به علاج کوي. الله رب عزت داسې بیماری نه ذکر چې داغي علاج نه دی را لګل د هر بیماری علاج نن سبا کې جدید قسم لا چې کوم د بیماریاں راوځي بیا چې کوم د ډاکټران داغي چې کوم د علاج ایجاد کوي. ډېر شي بیماریاں داسې چې موږ مخکې نمونه نه اوریدي ډینګي وایرس او فلانا وایرس دا چې څومره دي دا چې څومره زمانہ مخکې دي دا شانتي بیماریاں نوې نوې بیماریاں راوځي. نو په هغه حساب سره الله رب العزت چې کوم د انسان په دماغو کې داغي چې علاج دی هغه چې باید دی علاج ده نو دا شانتي دا چې کوم بیماری ده د دې علاج مشته نفسیاتي چې کوم ډاکټر نه صحیح مستند ډاکټر داغه نه خپل تاسو چې کوم د علاج شروع کړي. دویمه خبره دا ده چې الله رب العزت نافرمانی مکوئ. الله رب العزت چې کوم دغه لکه چې کوم الله رب العزت چې کوم فرایض دي داغه خیال ساتل یعنی چې 15 وخت مونږ دي پرواز کې دا 15 وخت مونږ په پامندۍ سره کول دا غشانته ځان مصروف ساتل. دا اکثر بیماری داسې راځي چې کس چې کوم دی یوازې ناسي د بیا ډیپریشن تلاړ شي سوچونه کوي دا غنه چې کوم دی د ډیپریشن تلاړ شي. نو کوشش دا وکړئ چې ځان مستقل مصروف ساتئ چې ځان مصروف ساتئ نو ان شاء الله تعالی تاسو د دماغونه چې کوم دی دا سوچ په آهسته آهسته چې کوم دی لري شي. او کچري تاسو دې ته بالکل فارغ کې نه سئ د دین دنیا دواړو نه چې کوم دی خلاص وینځو نو بیا بدی بیماری کې مزید دنه کې بیا بدین راوته تاسو لپاره مشکلی. نو کوشش دا وکړئ چې ځان مصروف ساتئ د الله رب العزت چې کوم عبادت دي هغه دا کول د مخلوق چې کوم دی مخلوق انسانان چې کوم دي یا نور جانوران دي نور چې مخلوقات دي پاغو باندې رحم کول. الله رب عزت فرمایي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء تاسو پس مګه والے باندې رحم کوي اسمان والا تاسو باندې رحم تاسو چې کوم رشتہ دار نه خپل کور والے زنانه رشتہ داران چا سره تاسو تعلق
دا هغو سره ښه سلوک کوو. دا دوه خبرې شوې. د هغې نه علاوه چې څومره مسایل راشي دا الله په حواله یې بای زه سم نشم کولی. زما دا سا چې کوم دی دا یو ځل دننه شي دا زه بیا بارته نشم راوستلی په خپل اختیار سره. زه خو دومره د الله تعالی محتاج یم. نو د الله تعالی چې کوم فیصلې دي په هغې باندې صبر کول، په هغې باندې شکر کول. ډېر شي خلک داسې چې یار هغه و چې یار فلانه سړي د دومره چې کوم دی هغه دومره مال وګاټو، د هغه دومره بنګلې دي، کوټې دي، ګاډې دي، نو هغې ته دا نه ګوري چې بای دا الله رب العزت هغه لپاره لیکلي. ته دا وګوره چې ستا نه چې کوم کوس خلک دی ته هغو ته ګوره، په هغو باندې نظر ساته. نو الله رب العزت په قرآن کې څه فرمایي؟ لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما شکر ادا کوئ نو زه به څه کوم؟ ستاسو په دغه کې به نعمتونو کې به مزید اضافه کوم. که چېرې تاسو ناشکري کوئ نو بیا چې کوم دی زما عذاب هم ډېر سخت. نو کوشش دا پکار دی چې خپل نه چې کوم اوچت خلک دی دنیاوي لحاظ سره هغو ته نه قتل نه دي پکار چې یار د سره دا دي، د سره دا دي. دا ستا په اختیار کې نه دي، دا د الله رب العزت په اختیار کې ده. او چې د الله رب العزت په اختیار کې ده نو دا چې کوم دی خامخا چې کوم دی خپل په ځان باندې دا مسلط کول دا د الله رب العزت فیصلې دي. د الله رب العزت فیصلې چې کوم دی هغه تسلیمول پکار. نو یو خبره دا ده چې خپل چې کوم لپاسه چې کوم خلک دي هغو ته نه کتل او خپل د لاندې چې کوم کسان دي. جن مثال طور پر یو کس داسې چې د هغه سره غټ ګاډی دی او ستا سره موټر سایکل دی، ته به هغه کس ته ګورې چې کوم پیادل روان دی، په سایکل باندې روان دی، نو بیا به ته د الله رب العزت شکر ادا کړې یار زما څخه خو دا موټر سایکل دی، د سره خو دا هم نشته. او که دغه هم نه خالي پیادل روانې که نه نو ته هغې کس ته ګورې چې چا خپې نه چې هغه د دې خپو نه هم چې کوم دی محروم وي. حضرت شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي چې زه په بغداد کې یو ځل تلم په لارې باندې او سخته ګرمي وه، غرمه ټایم او خپې بله روان وم، چپلې را سره نه وي. ډېر افسوس مې وکړو، څه ناشکري مې په زړه کې راغله، زما څه چپلې هم نشته، زه دومره لکه غریب یم. خو چې کله زه جامعه مسجد ته ورسېدم بغداد، هلته کې مې وکتلم نو هلته کې سړی ناست و، د هغه دواړه خپې نه وي. ما بیا په دغه ټیم کې د الله شکر ادا کړ چې الله زما څخه چپلې شي، چپلې خو بیا هم رد شي، په دې سړي سره خو دواړه خپې نشي، دواړه خپو نه محرومه دی. بیا ما د الله شکر ادا کړ. نو کوشش کوئ چې خپل نه چې کوم کته کسان دي هغو ته کتل چې یار د دوی سره خو دغه نشي، زما سره کم از کم دا دي. بیا به تاسو د الله رب العزت شکر ادا کوئ چې الله رب العزت شکر ادا کوئ نو الله رب العزت مزید چې کوم دی په نعمتونو کې اضافه کوي. نو دا چې کوم تاسو ته ما یو څو خبرې سمجھاو کړې چې کله تاسو یو مخې ته مشکل پیش راشي تاسو الله رب العزت طرف ته متوجه شئ. سمجھ کې خبر راځي هغه خپل په دماغ باندې چې کوم دی حاوی کول نه دي پکار هغه خبره. ځکه کچري وشي نو دا د الله رب العزت فیصله ده او کچري ونی شي نو دا د الله رب العزت فیصله ده. او د الله رب العزت په فیصله باندې چې کوم دی موږ له صبر پکار دی، شکر پکار دی. ځکه چې بعض مرتبه داسې چلو شي چې موږ ګورو چې هر دا زما سره غلطه وشو، خو په ظاهر په هغې کې د الله رب العزت ډېر غټ حکمت وي. حدیث شریف کې راځي یو انسان داسې که نه چې هغه الله رب العزت یو مقام ورکړي، یو مقام ول ورکړي، خو دغه اعمال داسې نه چې هغه په هغې مقام ته ورسي. نو الله رب العزت بیا په ده باندې داسې یو ازمایش راولي چې د هغې ازمایش یا بیماري به راشي مختلف، په دې ازمایش باندې دې صبر وکړي، الله رب العزت د دغه ګناهونه معاف کړي او هغې مقام ته ورسي. یعنی د اعمال خو د هغې لایق نه دي چې هغې مقام ته ورسي، خو داسې به انسان باندې یو تکلیف راشي. نو چې کله موږ باندې څه تکلیف مصیبت راځي په دې کې هم د الله رب العزت ډېر غټ حکمت وي. نو پکار دا ده چې د الله رب العزت په هره فیصله باندې چې کوم دی موږ خپل سر چې کوم دی دا تسلیم او په هغې باندې صبر وکړو، شکر ادا کړو چې الله ستا شکر دی. په هر حالت کې موږ د الله رب العزت شکر گزار جوړ شو نو ان شاء الله تعالی بیا چې کوم دی زموږ زندگی به ګل ګلزاري. موږ ځان الله ته حواله کړو، موږ الله پیدا کړو د الله په حواله، نو بیا چې کوم دی دا ټینشن یې به نه راځي. او که چېرې موږ په خپله چې کوم دی ځانه خدایي جوړ کړو، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، د دنیا د څه ټینشن دي خپل په سر راوالو، هغه اختیارات هغه فیصلې چې کوم د الله په لاس کې دي هغه خپل په ځان باندې مسلط کړو، نو بیا ګورې موږ دغه شان د بیماریانو کې مبتلا کېږو. امید کوم چې دا دې بیماري حواله سره یو ملګري سوال کړی او ډېر شي نور کسان سبا کې دا بیماري عام ده. نو چې کوم کسان
غواړي چې هغه پرسکون ژوندۍ تېره کړي، ډپریشن فری ژوندۍ تېره کړي، نو هغه دې د دې خبرو خیال وساتي. الله رب عزت موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.